هانډ هانډ وایي ښکاري سپي ته. هغه سپی کوم چې خلک د ښکار دپاره استعمالوي یعنې ښکار پرې کوي دغه ته په انګلیش کې وایي هانډ HOUND هانډ. سلینګ شاټ سلینګ شاټ څه ته وایي؟ سلینګ شاټ تاسو ته چې دا کوم تصویر ښکاري دغه ته وایي. زما په خیال باندې سلینګ شاټ ته په اصل پښتو کې لینده وایي او دې ته په اردو کې غولیل وایي. سلینګ شاټ. نن به موږ په دې ویډیو کې د انګلیش جنرال الفاظ په پښتو کې زده کوو. داسې الفاظ کوم چې زیاتره کسانو ته نه ورځي او زیاتره کسان په هغو کې کنفیوز وي. نو نن به موږ په دې ویډیو کې د انګلیش جنرال الفاظ زده کوو او دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. د ویډیو په اخره کې تاسو ته ما یو داسې لفظ راوړی دی کوم به چې تاسو کله هم نه یې اورېدلی او کله به هم تاسو نه یې زده کړی. BLIND بلایند. بلایند وایي هغه کس ته کوم چې څه نه ویني یعنې ړوند ته بلایند وایي. په انګلیش کې هغه کس ته کوم چې څه نه ویني په سترګو باندې هغه ته ویلی شي بلایند. ډف هغه کس ته وایي کوم چې څه نه اوري یعنې په غوږونو باندې څه نه اوري کوني نو دغه ته ویلی شي په انګلیش کې ډف. DEAF ډف. ډم DUMB ډم د هغه کس ته وایي کوم چې خبرې نشي کولی دغه کس ته په انګلیش کې وایي ډم. په دې ډم په اخره کې دا بي سایلنټ دی دا بي پکې نه ویلی شي دا به موږ پروناونس کوو ډم. ډم د هغه کس ته وایي کوم چې پیدایشي څه نشي ویلی یعنې پیدایشي هغه خبرې نشي کولی نو دغه ته ویلی شي بیلډ. بیلډ وایي هغه کس ته کوم چې په سر باندې ویښته نه وي دغه ته ویلی شي بیلډ یعنې ګنجا ته ګنجاپن ته دغه ته ویلی شي بیلډ. بیلډ. لیم LAME لیم د هغه کس ته وایي کوم چې په خپه باندې ګوډ وي دغه ګوډ کس ته په انګلیش کې ویلی شي لیم LAME. نومیډ نومیډ د هغه خلکو ته ویلی شي هغه کسانو ته ویلی شي کوم چې په یو ځای باندې د مستقل لپاره نه اوسېږي یعنې وخت په وخت باندې هغه خپل ځای بدلی او د یو ځای نه بل ځای ته ځي. زما په خیال باندې دې ته په اردو کې ویلی شي خانه بدوش. هغه کسان کوم چې خپل ځای د یو ځای نه بل ځای ته بدلی او د یو ځای نه بل ځای ته هجرت کوي او اکثر د دې سره ګډې هم ورسره وي نو دغه ته په انګلیش کې ویلی شي نومیډ. هایف HIVE هایف. هایف دا ویلی شي د مچو یعنې کومې د ګبین مچۍ چې د هغو چې کوم چک ځان له جوړ کړی کوم کوري دغه ته په انګلیش کې ویلی شي هایف یعنې په اسانه درته ووایم نو د مچو هغه ګبین کوم چک چې دغه ته ویلی شي په انګلیش کې هایف. هایف. سچل سچل په انګلیش کې ویلی شي بستې ته. سچل بستې ته موږ بیګ هم وو خو سچل د هر هغه چیز ته وایي کوم چې موږ شاته د اوبو ته اچوو نو دغه ته په انګلیش کې ویلی شي سچل. نو بسته موږ هم اوبو ته اچوو نو دغه ته هم وایي سچل. او د لاست ون زموږ چې کوم الفاظ دی هغه دی سایکلون. سایکلون دا به تاسو زیاتره کتي کله چې هوا راشي او هغه په هغه یو ځای کې هغه هوا هغه هر څه تاووي داسې نو دغه ته په انګلیش کې ویلی شي سایکلون. او زیاتره کسان دغه ته د پیرانو ډولۍ هم وایي. اوس موږ ته دا پته نشته چې په اصل پښتو کې دې ته څه وایي. که چاته پته وي نو پلیز په کمنټ سیکشن کې ضرور ووایي. سایکلون دغې ډولۍ ته دغې د پیرانو ډولۍ ته دغې هوا ته دا یو څو په شمارو الفاظ دي او دا ډېر بې انتهایي ډېر اهم دي او ډېر ضروري دي ستاسو دپاره نو ضرور یې زده کوئ او زما امید دی چې تاسو ته به دا هېچا هم نه وي ښودلي او د دې وجه دا ده چې څوک دومره ځان نه په عذابوئ چې تاله دومره ریسرچ کوي او داسې الفاظ ستاسو ته راوړي. نو دا ویډیو موږ صرف او صرف ستاسو دپاره جوړو او ستاسو دپاره موږ دا الفاظ راوړي دي. نو ویډیو پوره ګورئ او د ویډیو نه خامخا څه زده کړه کوئ. که چېرته تاسو ته زموږ د دې ویډیو نه د دې چینل نه څه فایده رسي نو بیا موږ پلیز سپورټ کوئ. الله به تاسو سپورټ کړي. ستاسو سپورټ دا دی چې تاسو موږ ته یو ښکلی شان کمنټ کوئ او که چېرته واقعي تاسو ته د دې چینل نه د دې ویډیو نه فایده کېږي نو بیا مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله see you with another lesson on to take care. خدا حافظ.